ثالث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إني لواقف في الصف يوم بدر زاد بدر پورس په صف کې ولاړم فنظرت عن يميني وعن شمالي نما خپل خي طرف او خپل ګس طرف ته وکتل فاذا انا بغلامين من الانصار نما د انصار یو دوه هلکان ولیدل حديثه اسنانهما دا عمرونه چونوي و فتمنيت ان اكون بين اضلع منهما نو ما دا تمنا وکړه چې کاش کې زه په مابین د اقوا کې وې د دې دوړو نه یعنی زما خي طرف تم کمزور مجاهد دی وړو کې ماشوم دی او ګس طرف ته چپ طرف ته می وړو کې ماشوم دی نو کاش کې قوي مجاهدین می پڅنګ کې وې فغمزني احدهما نو په دې دوړو ماشومانو کې اوس کندلم فقال ما تي ویلي اي عمي اتر هل تعرف ابا جهل آیت ابا جهل پیژنی قلت نعم فما حاجتك الیه اغه ته څه ضرورت دی ابن اخي ای وراره قال اخبرت ما ته چا دا خبر را کړی دی انه يسب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلي کوي والذي نفسي بيده فغلا مې قسمي چې زما روح دغه په قبضه کې ده لئن رايته کچرت زدا ابو جهل ګورم لا يفارق سوادي سواده نو زما بدن بداغه د بدن نه جدا کیږي حتى يموت الاعجل منا تر دې چې پمن کې تلواري مرشي یا بز ځان په وجنم یا بده وجنم قال فتعجبت لذلك زد د جرأت حیران شوم چې دا ګستاخی رسول د څومره غصه دی چې د نبی علیہ السلام ته کنځلي کوي یا ځان ور باندې وجني او دې وجني قال وغمزني الاخر دی بل وس کندلم فقال لي مثلها نو دمرته د دې پشان خبره وکړه همدا سیرته ویلي چې دا ابو جهل نبی علیہ السلام ته کنځلي کوي ګستاخی رسول دی یا بور باندې ځان وجنم یا بده وجنم نو د ګستاخی رسول سزا څه شه ده صرف قتل بل څه نه ده د پاکستان په قانون کې ورته قتل نه دی لیکل شوی غیر مسلم اقلیت دا ماده چې دا د اسلامی ماده نه ده دا سينه و پکار چې دا غیر مسلم اقلیت خو دلته هندوان دي هغه ته به حکومت د حفاظت ضمانت ورکړي لکه د مسلمان حفاظت چې کوي د هندو حفاظت بم داسي کوي د سکھ بم کوي د عیسوي بم کوي دا کافران دي په کفر اصلي دا په غیر مسلم اقلیت کې دي دا د حکومت ذمہواری ده چې د دوی حفاظت وکړي او دا ګستاخی رسول قادیانیه چې ده دا د مرتد نم سخت کافر ده مرتد ځان ته کافر وای او زنديق کافر وي خو ځان ته کافر نه وای نو دا د مرتد نم سخت کافر ده دا په غیر مسلم اقلیت کې ناراضي دا زموږ بازي ملګری وای د پاکستان په قانون کې دا لیکلي چې هیڅ قانون به د قران او سنت نه خلاف پکې نه جوړيږي د خلاف جوړ کړي دی دا قانون نور قوانین هم ډیر دي خدا قانون هم د قران او سنت نه خلاف دی چې قادیانه پکې غیر مسلم اقلیت کې راغلو یعنی د تبم حکومت د سر او د مال حفاظت ور کوي او چې قادیانه قتل کړو هغه به پانسي کیږي او یا به بندي کیږي نو دا اسلامی قانون نه دی دا غیر مسلم اقلیت کې نه راځي دا به قتلېږي فلم وقال وغمزني الاخر دی بل وس کندلم مطلب خو پوه شوي غیر مسلم اقلیت کې څوک راځي هغه چې د اول نه کافری ښه چې د اول نه کافری هغه زمیانی هغه غیر مسلم اقلیت کې راځي یو مرتد درې ورځې بعد قتلېږي یو زنديق د مرتد نم سخت کافری مرتد ځان ته کافر وي او د ځان ته کافر نه وي قادیانی مسلم ځان ته وي لدی وجنه دا زنديق د قتل نه بغیر بل سزا نشته وغمزني الاخر فقال لي مثلها نو دی بل موس کندل مخمه ته دا خبره وکړه چې دا ګستاخی رسول دی د ابو جهل یا بزان ور باندې وجنم یا بده وجنم فلم انشب یعنی فلم البس ولم امكس نو ما زندو نکړو ان نظرت الى ابي جهل چې ما وکتل ابو جهل ته يجول في الناس په خلقو کې تاویږي او صفونه د کافرانو برابرۍ فقلت نما ورتویل الا ترياني آیات سو دوړه نوی نه هاذا صاحبكم الذي تسالان عنه اغستا سو غندیوال د چې تاسو زمانہ د په باره کې پوښتنه کولې قال فبت دراه بسيفيهما نو یو دبل نمخ کې کېده د خپل تورو سره د ابو جهل ته د فدای حمله ده کنه د کافرانو صف ته ورننوزه او وړو کې مشومي
نو فضرباه نو دې دواړو د ابو جهل والو حتی قتله تر دې چې وی وجلو. لاندې نقطې لیکلي قارب قتله، ځکه دا عبد الله ابن مسعود سے بیت نصر غوڅ کړو، صاحب کې و دوی سخت زخمی کړو، د حرکت نه وغورځولو، بیا عبد الله ابن مسعود سے به سر کټ. ثم انصرف الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا دا دواړه ماشومان لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. فاخبره نبی علیہ السلام ته قصه وکړه چې ګستاخی رسول من قتل کړو. فقال ايكم قتله، پتا سو کې کوم یو قتل کړی دی؟ فقال كل واحد منهما، نو پدې دواړو کې هر یو ویل انا قتلته یا رسول الله ما قتل کړی دی. فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایل مسحتما سيفيكما، تاسو توري پاکي کړی دي؟ فقال لا. فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى السيفين، نبی علیہ السلام دې دواړو تورو ته وکتل. فقال وی فرمایل کلاکما قتله، دا تاسو دواړو قتل کړی دی. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، نو سلب د ته ورکړو ځکه اصل وار پیدا کړو. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. عبد الله بن مسعود دوی وهلو او سخت وهلو، نور مړ کېدو بلا مړ شوی نه و چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورپسې ورغلو، د ابو جهل په سینه باندې کېناستلو او د دواړو په مابین کې داسې مکالمه وشوه. ابو جهل ورته وایي ایش پونه په ډېر اوچت ځای باندې کېناستلې، لیکن دا راته ووایه چې د جنگ میدان د چا په لاس کې دی، څوک غالب دی؟ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمایل چې د محمد عربي او د مسلمانانو په لاس کې دی، ستا لښکرو شکست خوړلی دی. ابو جهل بیا ورته وایي د کوزېدلو ضرورت نشته، د یو سړی نه بغیر مو بل څوک وژلی دی، یو سړی مو وژلی دی. عبد الله ابن مسعود یعنی زمانه بغیر مو بل څوک وژلی دی که یوازې زیم؟ عبد الله ابن مسعود سے ورته فرمایي چې ستا په شان مو 80 سرداران وژلي دي، یو ته 80 سرداران نورم دي. ابو جهل ورته وایي چې زه چا ووژلم؟ دا دواړه ماشومان څوک وو؟ عبد الله ابن مسعود سے ورته وفرمایل د عفرا زامن وو، د عفرا 2 زامن واړه واړه ماشومان وو، هغوی ته قتل کړي. ابو جهل ورته وایي فلو غیر اکار قتلنی، کاش کې زمیندارانو نه وی وجلې، کاش کې داسې قوي خلکو وجلې وي، ډېر کمزورو خلکو د لاسه ویلاړم. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیا ابو جهل د ګیرې نه ونیولو او داسې وشړقولو او ورته ویلې وقد اخزاک الله یا عدو الله، الله وشرمولې اې د الله دشمنه. عبد الله ابن مسعود ورته فرمایي چې زه تا وژنم ای ابو جهله. ابو جهل ورته وایي دا خو څه اوله واقعه نه ده چې غلام آقا وژني، ډېر غلامانو آقاګانې وژلي دي، نو ته مې مو وژنه. عبد الله ابن مسعود ورته فرمایي چې زه ستا سر غوڅوم. ابو جهل ورته وایي چې ته دې دا توره راښکاره کړه. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته خپله توره وښودله، زنګ وهلې وه. نو ابو جهل ورته وایي چې دا نه په دې توره مې مه وژنه، دا زما توره واله، دا ډېره ښه توره ده او په دې رانه سر غوڅ کړه، لیکن د اوږو سره یې غوڅ کړه، ښکته یې غوڅ کړه چې زما سر غټ غټ ښکاره شي. او محمد علیه السلام ووایي چې واقعي دا د یو سردار سر دی. عبد الله ابن مسعود ترېنه سر قلم کړو، نبی علیه السلام ته راوړو. نبی علیه السلام د شکر سجده وکړه او وی فرمایل چې الله پاک زما د امت فرعون هم هلاک. دا ډېر قوي فرعون و، زنکدن کې مغرور و. د موسی علیه السلام فرعون زنکدن کې چغې والې آمنت برب هارون و موسی، او د زنکدن کې هم نه تسلیمېدو. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم بدر من ينظر